په دې غونډه کې د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې معینیت په استازیتوب مولوي بشیر احمد فضلي، د کجکي ولسوال الحاج ناصر مولوي صاحب، امنیه قومندان الحاج مختار احمد مولوي صاحب، د استخباراتو امیر، ټولو مشرانو، حوزه مشرانو، علما کرامو او متنفذینو ګډون کړی و. د غونډې موخه د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې اړوند و چې د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې معینیت له لوري رابلل شوی و. په غونډه کې د کوکنارو او نورو نشه یي توکو د کښت، قاچاق، پیر، پلور او هر ډول کاروبار د بندیز او ممانعت په اړه پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وسوې. دغه مبارزه جدي او قاطع وبلل سوه او په دې تړاو د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی احکام او پرامین ولس ته ابلاغ سوه. هلمند والي غونډې ته وینا وکړه او د نشه یي توکو د هر راز کاروبار د بندیز عامل منفعه پروژو د تطبیق کاري فرصتونو برابرولو، بدیل معیشت، زمینداور کانال او دې ته ورته نورو موضوعاتو په اړه یې خبرې وکړې. هغه وویل خلک د کوکنارو له کښته او اړوند د نورو مواردو څخه په کلکه ډډه وکړي او نور دې په دې شانو خپل مصارف په وخت بې ځای نه لګوي. د هلمند ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض وویل چې هلمند والي ښاغلي منصور زیاته کړل په دې برخه کې مو تصمیم قاطع او مبارزه مو جدي ده. هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې په دې ناوړه عمل لاس پورې کړي او د سرغړونکو سره به اصولي چلند ضرور ترسره کیږي. نوموړي د عمل منفعه پروژو د تطبیق، اړمنو خلکو ته د مرستې رسولو، بدیل معیشت او زمینداور کانال په اړه د لازمو هڅو ډاډ څرګند کړ. تېره ورځ د هلمند والي الحاج محترم مولوي امان الدین منصور صاحب د یو پلاوي په مشرۍ کجکي ولسوالۍ ته ولاړی او هلته یې د مسؤلینو، علما کرامو او متنفذینو په یوه ستره غونډه کې ګډون وکړي. هلمند والي د ولسونو عمده ستونزې د حل په موخه واورېدې او هغوی ته د امکان تر حده د هڅو او همکارۍ ډاډ ورکړي. همداراز په غونډه کې د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې، د امراو اطاعت، د ولسونو خدمت او اړوند نورو موضوعاتو په اړه خبرې وشوې. ولسي خلکو د ښاغلي حاجي والي صاحب په ورتګ خوښي وښول او په خپله برخه کې د پوره همکارۍ ډاډ څرګند کړي. هغه وویل د اړوند مشرانو او بېلابېلو نهادونو سره مو ستونزې شریکې کړي دي او هڅه کوو چې د خلکو د خدمت لپاره جدي هڅې وکړو تر څو ستونزې حل کړل سي. غونډه کې د کجکي ولسوال او امنیه قومندان هم خبرې وکړې. د امراو د اطاعت، د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې برخه کې کامل اطمینان او د ولسونو د مشروع خدمت په اړه ډاډ څرګند کړ. د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې معینیت استازي فضلي مولوي صاحب د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې برخه کې د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی احکام، پرامین او هدایات تشریح او کړنلارې روښانه کړه. علما کرام او قومي متنفذینو راغلي پلاوي ته ښه راغلاست ووایه او د ولسونو په استازیتوب یې راغلي پلاوي ته د نشه یي توکو سره د مبارزې برخه کې اطمینان ورکړ او یو لړ عمده ستونزې هم د حل په موخه شریکې کړې.